بالاخره فلسطینیانو وګټله او اسراییلو یو شرموونکي قربان ته غاړه کېښوده، کوم چې د دوی په زیان ده. مغرور یهودیان بالاخره حماس غیرتي زلمیو ته د ډیپلوماسۍ په ډګر کې په ګونډو شول او بالاخره یې د حماس او فلسطینیانو او په کل کې د ټول مسلمانانو په ګټه یو 42 ورځنی غوربند اعلان کړ. دغه 42 ورځنی غوربند به په لومړي پړاو کې د تطبیق وړ وي، چېرته چې اسرائیل مکلف دی چې 1000 فلسطیني بندیان آزاد کړي. 600 لارۍ بشري مرستې هره ورځ غزې ته پرېږدي او د غزې له شمالي برخې فیس پکېږي او له بل اړخه حماس به 33 اسرائیلي بندیان خوشي کوي او دا یوه لویه بریا ده، کوم چې یهود هم د حماس په دې بریا اعتراف کوي. د اسرائیلو د امنیت وزیر هم د خپل ځان په ماتې او د حماس په بریا اعتراف کړی ده او دا یې د خپلو یهودو په زیان حالات بللی ده. هو، دا هماغه فلسطینیان او د حماس غورځنګ دي، کوم چې نتنیاهو په 2023 کال کې اعلان وکړ چې د حماس په نوم به څوک پرې نه ږدي. خو نن د حماس سره د یو داسې قوي او د حماس په ګټه یو لوی غوربند او توافقنامې ته همدغه وحشي نتنیاهو تیار ده.